السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې خپل موبایل کې د فیسبوک نه ویډیو ډاونلوډ کړو ګلري ته، دا ډېر تاسو ډېر ځان امپورټنټ د ډېر خلکو تپوسونه کړي چې مونږ ته داسې یو اپلیکیشن وښایه چې خپل موبایل ته مونږ فیسبوک نه ویډیو ډاونلوډ کړو. نو راځئ زما سره تاسو بیا هم خپل موبایل سکرین ته ټوله طریقه درته زه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل کې د فیسبوک نه ویډیو ډاونلوډ کړئ خپل ګلري ته. تاسو به راشئ دلته کې دا یو اپلیکیشن ده، دا به ډاونلوډ کړئ. تاسو به راشئ خپل پلی سټور ته او پلی سټور کې به دلته کې ولیکئ ګوره فیسبوک ویډیو ډاونلوډینګ، دغه چې تاسو ولیکئ دلته کې زه چې د کوم اپلیکیشن شم نو هغه اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. ډېرې اپلیکیشن تاسو ته راواوړي بیا به دغه ګیله نه کوئ چې مونږ دا ولې دغه ویډیو نه ډاونلوډ کېږي. زه تاسو چې کوم اپلیکیشن وښیم نو هغه اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. دلته تاسو ته ډېر اپلیکیشن راوړي، دلته کې به تاسو یو سمپل داسې لاندې به راشئ، تاسو ته به د دویم نمبر ښکاري دغه ویډیوز، دغه ګورئ ویډیو ډاونلوډینګ، دغه د لوګو شانتې چې ده زه به تاسو تصویر وښیم، دا یو تصویر چې دغه یو اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی ده نو اپډیټ به راغله، دا اوس اپډیټن کول غواړي، خو تاسو به خپل موبایل کې دغه یو ډاونلوډ کړئ. دا څومره ده 5.5 MB، دا ډېره زیاته کامه ده، دغه MB خوري. 10 میلیون خلکو ډاونلوډ کړې ده. دغه خپل موبایل کې دغه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته پوره طریقه درښیم چې خپل موبایل کې به تاسو څنګه ویډیو ډاونلوډ کوئ. نو دغه تاسو دغه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کو، چې کله دغه تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ شي خپل موبایل کې نو بیا به راشئ سمپل دلته کې خپل دغه به اوپن کړئ. دغه یو اپلیکیشن چې تاسو اوپن کو نو زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ پوره طریقه درته ښیم، ایسته ته هم مزې. دلته کې به راشئ خپل هغه ته فیسبوک ته، تاسو به خپل موبایل کې فیسبوک ته لاړ شئ، فیسبوک به آن کړئ. تاسو خپل فیسبوک آن کړئ، زه به دلته کې راشم ویډیوز ته، چې کومې تاسو په فیسبوک کې ویډیو ګورئ، د کومې ویډیوز ګورئ هغه ځای ته زما اوس دلته کې دا ویډیوز دي، زما دا ویډیو خوښه شوه، زه هم چې دا یوه ویډیو ډاونلوډ کوم. دا هر یوې ویډیو چې به تاسو خیال کړئ دلته کې شیر یې لیکلی وي، دا شیر باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا شیر باندې چې تاسو کلیک وکړو دغه اپلیکیشن که تاسو ته دلته کې راغلی وي خو صحیح ده، که نه وي راغله نو دلته کې به راشئ، دلته کې دا 3 ډاټس کوم دي د هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دا ټول اپلیکیشن چې کومې دي دا راوړي. دغې ماته راوړل دغه یو اپلیکیشن ده، په د هغې باندې به تاسو اوس کلیک وکړئ. په دغه یوه اپلیکیشن باندې ډېرې زیاتې اپلیکیشن ماته راوړي دي، په د هغې باندې چې تاسو کلیک وکړئ د هغې که نه دا سرکل تاسو ته وینئ تویږي، زما ویډیو روانه شوه. اوس زما ویډیوز ډاونلوډ کېږي. تاسو سره چې انټرنیټ سپیډ تیز وي نو دا به زر ډاونلوډ کېږي، او که ورو وي نو بیا به په کالاره ډاونلوډ کېږي. دا شنه کرښه روانه ده، دا چې کله پوره شي نو ما سره به دغه ویډیوز ډاونلوډ شي په موبایل کې په خپلې ګلري کې. ګوره دغه یوه کرښه روانه ده چې اوس پوره شي ما سره به ډاونلوډ شي. دا ویډیو که چا خوښه شوي نو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ نورې ویډیو دپاره.